نږدې 4 لسیزې کېږي چې د دې سندرې خاوند له نړۍ سترګې پټې کړي، خو د سندرو بازار یې لا هم تود دی او خلک یې په اورېدو نه مړېږي. د احمد ظاهر مینوال په ډاډ سره وایي چې هیڅ داسې بل هنرمند به پیدا نشي چې د غږ او هنر سیالي وکړي. با یقین گفته میتونم که هیچ کدام هنرمند دیگه با احمد ظاهر رقابت کرده نمیتونه. قسمی که احمد ظاهر در کنسرت خود گفته بود که اگر هر کسی که در کنسرت ما فاجعه بکشه اصلا ما دیگه کنسرت نمیتونه. سالات تأخیر به خاطر سال روز شهادت احمد ظاهر آمدم. دیگه احمد ظاهر یگانه هنرمندی بود که صدایش به دلها جا دارد. تا هنوز هم که صدایش را میشنویم لذت میبریم. دل از بابار دیوار افتی برو عاشق مرا کمه. احمد ظاهر په پښتو، دری، هندي او انګلیسي ژبه سندرې وویلې او د نړۍ په هر ګوټ کې په ځانګړې توګه په ایران او تاجکستان کې ډېر مینوال پیدا کړل. د احمد ظاهر سندرې د ډېرو زړه بایللو او مینانو د زړه آواز او درد دی. در احمد ظاهر عشق، احساس، عاطفه حالتهایی است که آهنگایش اگر متوجه شویم در هر قسمت، در هر حالت زندگی است. حالتهای امید است، حالت ناامیدی است، آهنگای شاد دار آرام است. برای همین حتی اگر ناامیدم شوی به احمد ظاهر رجوع بکنی یک احساس کلا یک احساس خاص بر آدم میبخشه. احمد ظاهر په 1924 لمریز کال د غبرګولي په 24 په لغمان ولایت کې د نړۍ ته سترګې غړولې وې او د سندرو ویلو هنر د ښوونځي له دورې پیل کړی و. احمد ظاهر د 1958 لمریز کال د غبرګولي په 24 په سالنګ کې په یو ترافیکي پیښه کې ووژل شو.